د فلم په شروع کې موږ یو سړی ګورو چې هغه د یو ماشوم کمرې ته راځي او هغه ماشوم ویده وي او د دغه سړي په لاس کې تومانچه وي او دغه ماشوم مړ کوي. خو دې نه پهله چې دا سړی دا ماشوم مړ کړي هلته کې دروازه کولاوه شي او بیا دا سړی ویریږي او په هغه دروازه باندې یو ډز وکړي. دغه ډز سره هغه ماشوم راپاڅېږي او دا سړی بیا په ژړا شي او هغه بیا دغه ماشوم مړ نه کړي. بل ځین کې موږ یتیمخانه ګورو، کوم ځای کې چې یو ښځه او خاوند راغلی وي او د دغه ښځې نوم جیسي وي او د سړي نوم مارک وي. دوی یتیمخانه ته راغلي وي او دې ته یو ماشوم پکار وي چې ځان سره یې کور ته بوځي، ولې چې دې ماشوم څو کاله مخکې په ټپ کې مړ و. دوی نه خپل زوی مړ شوی وي او دوی ډېر زیات خفه وي. دوی فیصله کړې وي چې موږ به یو یتیمخانې نه یو ماشوم اوچت کړو او کور ته به یې بوځو او خپل زوی به یې کړو. یتیمخانه کې دې ته اته کلنه یو ماشوم ښایي چې د هغې نوم کوډي وي. له کوډي مور هغه ټایم کې مړه وه کله چې د دې عمر صرف 3 کاله و. کوډي پهله هم څه فیملی نه کور ته بوتلی و، خو هغې کې یوه فیملي داسې وه چې هغه ښه نه وه او دویمه فیملي به کوډي کور کې یوازې پرېغوستو. دغه ټوله کیسه چې کله واورو نو دغه ښځه او خاوند فیصله کوي چې موږ به کوډي خپل زوی کړو. کوډي هغه ماشوم وي کوم چې وختي موږ په فلم کې وکتو او هغه سړي مړ کولو. بیا دا ښځه او خاوند کوډي په خپل ګاډي کې کښېني او خپل کور ته یې راولي. کوډي یو ډېر ښه ماشوم وي او هغه بلبله کې ډېرې زیاتې خوښوي. جیسي او مارک ته هم د کوډي ډېر ښه ماشوم ښکارېږي. همدغه شپه کوډي څه داسې شربت څکي چې غم سره هغې ته خوب رانشي. بل ورځ ځي کوډي یو ښه اسکول ته بوځي او هغې کې داخلوي او دا هلته کې یو جینۍ سره خپله ملګرتیا هم جوړوي. جیسي او مارک کوډي سره ډېر زیات خوشحاله وي او داسې ورسره مینه کوي لکه له خپل زوی په شان. او کوم ورځ نه چې دوی خپل زوی مړ و هغه اوس ورو ورو هېروي. خو بیا یوه شپه کوډي هغه شربت ونڅکي او دا اوده شي او په دغه کور کې ډېرې زیاتې بلبله کې راشي چې مختلف رنګونو کې وي. جیسي او مارک ته دغه خبره ډېره عجیبه ښکارېږي خو بیا هم دوی دغه خبره نظر انداز کوي. مارک دلته کې یوه بلبلکه هم ونیسي چې هغه کوډي ته ورکړي. د کوډي بلبلکې ډېرې زیاتې خواښې وي. څنګه چې د کوډي سترګه کولاویږي په خپلې کوټه کې دغه ټولې بلبلکې د دغه کور نه غیبېږي او مارک چې کومه بلبلکه نیولې وه هغه هم هلته کې غیبه شي. بیا یوه ورځ کوډي چې کله سکول نه راځي د هلته کې یو عکس ګوري، کوم ځای کې چې دا یو ماشوم هم دوی سره ګوري. دا د جیسي او مارک زوی وي کوم چې مړ وي. کوډي دوی نه دغه ماشوم باره کې تپوس کوي. مارک یې ته وایي چې دا زما زوی دی کوم چې اوس مړ دی. په دغه شپه یو ځل بیا کوډي اوده شي او په نن شپې بلبلکو سره دوی خپل مړ زوی هم ګوري چې راغلی وي. کله چې دوی دواړه خپل زوی وګوري ډېر زیات حیرانه شي او دوی د خپل زوی نه غېږه اخلي. خو کله چې کوډي راپاڅېږي دغه بلبلکې او د هغې زوی هم غیب شي. کوډي بیا دې دواړو نه معافي غواړي او ورته وایي چې نن شپه ما خوب کتلی و. دا ښځه او خاوند چې کله له کوډي دا خبره واوري نو دوی پوه شي چې کوډي سم په خوب کې ګوري هغه په حقیقت کې بدل شي. کوډي د اوده کېدلو نه پهله بلبلکې او د هغې مړ زوی کتلی و او دغه ټوله کیسه دې ته په خوب کې راغله او بیا په حقیقت کې بدله شوه. کوډي چې کله په ټولو کیسه باندې پوه شي هغه د خپل زوی کتلو لپاره د کوډي استعمال کوي او بیا کوډي ته د خپل زوی خبرې کوي او هغې ته ویډیوګانې هم ښایي. کوم باندې چې کوډي یو ځل بیا اوده کېږي او په خوب کې هغه د دوی زوی ګوري او دوی ته کور ته راځي. او دا ظاهره خبره ده چې دغه ماشوم له کوډي په خوب کې راغو نو هغه به خپلې مور ته هم راغلی وي او دغه شان د جیسي او مارک خپل زوی سره ملاقات وکړي. بیا موږ هلته کې ډېرې زیاتې بلبلکې ګورو چې کوډي ته ورشي په کوم باندې چې له هغې سترګه کولاوه شي او هغې نه پسه د دوی زوی او هغه ټولې بلبلکې هم غیبې شي. بیا مارک ته د جیسي د ارادو پته ولګېږي چې دا له کوډي استعمال کوي او خپل زوی سره ملاویږي. دا خبره مارک ته ډېره بده لګېږي او دا د هغې نه پسه دا له خپل زوی ټول عکسونه له کور نه اخوا کړي. دې سره به دا وشي چې کوډي به اوس نشي استعمالولی. بل ورځ کوډي خپل اسکول ته ځي او هلته کې یو ماشوم وي چې هغه کوډي وخي او هغې نه شي نه اړتئ. او بیا موږ کوډي ګورو چې په خپل کلاس کې اوده وي او بیا موږ هلته کې هغه بلبلکې او یو ډانچه ګورو او دغه ډانچې نوم کوډي کینکر ایښولی وي او بیا کینکر په هغه ماشوم باندې حمله وکړي کوم چې دې وختي تنګولو او د هغې حملې نه پس دغه ماشوم په هوا کې غیب شي او چې څه هم دلته کې وشو هغه ته کوډي او ملګري هم وکتو. دلته کې خو موږ پوه شو چې کینکر آخر څه شی دی.
کینکر د کوډي د یاري خوب دی. کوډي دغه رانچې باره کې به ضرور سوچ کړی وي ځکه خو به کوډي هغه شربت څکولو چې دا اوږده نشي او دغه ډنچو ته په خوب کې را نشي او دې نه پسه کوډي یو ځل بیا خپل کور ته لاړ شي. دا خوب نه پسه کوډي اوس ډېر زیات یېرېدلی وي او بیا هغه فیصله کوي چې نن نه پسه به دا نه اوده کېږي. جیسي ګوري چې د کوډي څو ورځونه نه دی اوده او بیا هغې په یو کې لږ غونډه کې میډیسن اچوي او څنګه چې دا په یې وڅښي هغه اوده شي او نشه شي او یو ځل بیا د جیسي او د مارک هغه مړ زوی کور ته راځي. خو لږ ساعت پس د دوی هغه زوی په ډانچې کې بدل شي او کله چې دوی دواړه دا وګوري نو دوی ډېر زیات ویریږي. مارک په منډه راځي او کوډي د خوب نه راپاڅي خو جیسي هغې ته ډېره زیاته دوايي ورکړې ده او هغه اوس په نشه کې دی. بیا کینکر راشي او په مارک باندې حمله وکړي او هغه هلته نه غیب کړي. خو دې نه پهله کینکر چې په جیسي باندې حمله وکړي او هغه مړه کړي کوډي د خوب نه راپاڅي او کینکر هلته نه غیب شي. کوډي دلته ګوري چې جیسي بېهوشه پرته ده خو مارک دلته نه نشته. بیا کوډي پولیس ته ټلیفون کوي او هغوی راغواړي. پولیس چې کله دلته کې راشي له هغې شک په جیسي باندې ځي. کوډي ته یې نشه هم ورکړې وي او نور ثبوتونه هم دوی ته میلاو شي. د پولیس شک په جیسي باندې پوخ شي یعنې جیسي مارک سره څه غلط کار کړی دی او هغه یې مړ کړو او بیا پولیس دغه فیصله کوي چې کوډي واپس هغه یتیمخانې ته لیږي. جیسي په دې باندې ډېر زیاته خفه شي او وژاړي خو اوس دا فیصله کوي چې دا په خپل خاوند هم راولي او د کوډي مدد هم کوي. دا بیا هغه یتیمخانې ته راځي او د دې فایل پټوي او په دغه فایل کې دا هغه دوه فیملیانې هم ګوري چا چې کوډي پهله بوتلی و او بیا جیسي راځي او هغه فیملي کسانو سره میلاویږي او بیا دلته کې موږ هغه کس ګورو کوم چې فلم په شروع کې کوډي مړ کولو او دغه سړی جیسي ته وایي چې له کوډي د خوبونو د وجې زما ښځه هم غیبه ده او ته وایي چې ما خپله ښځه ډېره زیاته ولټوله خو ما چېرته کې پیدا نه کړه او ما یوه شپه غوښتو چې کوډي زه مړ کړم او ته وایي چې کوډي یو ماشوم دی او بې قصوره دی او ځکه ما هغه مړ نه کو. جیسي بیا هسپتال ته راځي کوم ځای کې چې د کوډي مور مړه شوې وه او دغه هسپتال ته راتلو مطلب چې د کوډي باره کې نور انفارمیشن دا راواخلي. بیا موږ کوډي ګورو چې هغه ډېر زیات یېرېدلی وي او هغه بلکل نه وده کېږي او بیا هغې ته په زور انجکشن ورکوي او هغه وده کوي. هم په دغه شپه جیسي کوډي ته راځي او هغې سره میلاویږي. جیسي په هغه یتیمخانه کې ګوري چې هر طرف ته تیاره وي او دغه یتیمخانې ټول کسان د بلبلکو په جالو کې نښتي وي او جیسي د کوډي نور خوبونه هم ګوري کوم ځای کې چې د خپل خاوند او زوی هم ګوري او دوی نه بلاګانې جوړې شوي دي. جیسي دلته کې کینکر هم ګوري چې ولاړ وي خو جیسي کینکر نه بلکل هم نه یېرېږي او دا هغې ته ځي او نږدې ورسره ودرېږي او دا هلته کې د جیب نه نقلي بلبلکه روکاږي کوم ځای چې کینکر ډېر غلی ودرېږي او په ډېر غوره سره دغه بلبلکه ګوري. بیا جیسي کینکر ته غاړه ورکړي او لږ ساعت پس هغه کینکر نه کوډي جوړ شي او جیسي کوډي په هغې کې راخلي او بهر ته وړي او بیا د دې هغه ټول بد خوبونه په ښه خوبونو کې بدل شي. بل ورځ جیسي کوډي ته له هغې د مور یو کتاب ورکوي کوم کې چې هغې ډېرې ښې خبرې لیکلې وي. د کوډي مور کوډي سره ډېره زیاته مینه کوله او د خپل ځان نه یې ورسره زیاته مینه کوله. کوډي مور ته د دې پیدایش نه پهله پته وه چې زما یو زوی به داسې کېږي او داسې خوبونه به ګوري او له هغې خوبونه به په حقیقت کې بدلیږي او د کوډي مور ته بیا کینسر هم ولګي کوم نه چې د مور مړه شوي وي او هغه ټایم کوډي ډېر زیات ورکوټی و او صرف 3 کاله عمر یې و او هغې د خپل مور فایل کې کینسر په ځای کینکر لیکلی و او دغه بیمارۍ سره د کوډي مور حالت ډېر زیات خراب شوی و او کوډي دا فکر کولو چې زما مور کینکر ځان سره ویوړه او کوډي به د کینکر باره کې ډېر زیات فکر کولو او بیا کینکر به دې ته په خوبونو کې هم راتلو او هغه کینکر بل څوک نه بلکې د دې خپله مور وه. د کوډي مور به دا له بلبلکې په بالښت باندې اوده کولو ځکه هو کله چې هغې دا بلبلکه وکته نو هغه غلې ودرېده او همدغه وجه وه چې کوډي به بلبلکو سره ډېره مینه لرله. بیا یوه شپه جیسي دې ته یوه کیسه کوي او په هغه کیسه کې دا خپل خاوند زوی او د هغه سړي ښځه هم یادوي او بیا دا له خپل پاور استعمال کوي او کوم خلک چې غیب شوي دي هغه واپس دغه دنیا ته راولي او دغه شان زموږ دا فلم ختم شي.